फसूरत अनकबूत के अल्लाह फरमाई उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब, उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब, दिल तमात नूर किताबुन तो खाया। बल के अल आराफ के अल्लाह फरमाई, अल आराफ के अल्लाह फरमाई आयत नंबर 3 के अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई सूरतुल आराफ किताबुन उन्जिला इलैका फला यकुन फी सदरिका हरजुम मिन्हु लितुनज़िरा बिही व ज़िक्रा लिल मुमिनीन। अल्लाह फरमाई इत्तबिउ मा उन्जिला इलैकुम, इत्तबिउ मा उन्जिला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया। सशो कम दे किताबुना दा किताबुना रावला ودي किताबुनो दा मिन दूनिही दी, मिन दूनिही पेजनी मूली से मिन दूनिही अदना तवेले की अदना पेजनी कम दा अल्लाह ना, कम दा अल्लाह ना दा मिन दूनिही दी, द मिन दूनिही से तवेले की अदना कम कम तर दी दा टोल कम तासु कम तरो पस रवानी तासु मिन दूनिल्लाह पस रवानी तासु दा अल्लाह किताब प्रेखे दे कासल मुंग गोरे पचा बांधे फतवी मौली से न लगो मुंग बरली से पचा फतवी न लगो गिन वल्लाहि लाजिम दिल तदी मौली से खबरों को दा अल्लाह किताब न दे दिल तदी मौली से पतवोरा गोरे वदा काफिर दे दिल तदी मौली से मा बने पतवोरा गोरे मुंग अल्हम्दुलिल्लाह द फतवी इख्तियार सिर्फ यो दा अल्लाह रब्बुल आलमीन सर दे बल चा सर दा इख्तियार निश्ता। अल्लाह फरमाई यो दा अल्लाह सर दा इख्तियार दे अल्लाह रब्बुल आलमीन दा बबल क्लिप दा बिया दा इख्तियार इंशाअल्लाह बिम कज़मा जब दा बल क्लिप मो कराला खो अल्लाह रब शता टेमता खा अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई बबल ज़के वोरे दना मा सिर्फ बस इजन गोख्तलु दोam درې خبرې مې ورته کړې وې د یوې خبرې نه پشاشو ورته مې ویلو چې شیخ عبد الله سلفي صاحب سره خبرې شوې دي. شیخ عبد الله سلفي صاحب کیمرې مخې ته راوله اوس پورې په دوربین کې نه ښکاري شیخ عبد الله هغه ځای کې خو چغې وخي بړاندې وخي اوازونه کوي چې خلکو دا کاپیران دي دا دي وغه دي اوس حاضر کړه خبرو ته راوله مونږ ته حاضر کا نشي حاضرول یو خبر دویم خبره ده ورته مې ویلې چې ته کومو کتابونو ته حدیث وې ته دغه کتابونو نص د قرآن نه ثابت کا تر اوسه پورې ثابت نه کړلو. دریم مولوي صاحب ورته بله خبره وکړه چې اطیعوا الرسول لفظ راته په قرآن کې په مکي سورتونو کې وښایه نشي خولی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اول خو په مولوي صاحب باندې زمونږ ډېر اعتراضونه پاتې شول. د یو اعتراض جوابي ونک او د هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه دا ده چې د دې خلکو د قرآن او د حدیث سره تعلق بالکل نشته دی ځکه د هغې جواب نه شي کولی. ما قطعتم من لینه د اوسه پورې ونه خوري چې لینه څه شي ته وایي تر اوسه پورې د دې الفاظ لفظ جواب ده ونه که اذ اسر النبي الى بعض ازواجه حدیثا دا پټه خبره کم زما خبره ته وکړه اکمل دا بعض حدیث څه شی ما نزل یا ما انزلنا چی شی اوسه پورې تاسو مونږ ته دا خبره ونه خور او تر قیامت پورې نه شي کولی ځکه ستا د قرآن سره او د حدیث سره او د علم سره تعلق مام نشته دی. دویمه خبره کېده دویمه خبره دا ده دیو په خپل خبرو کې بار بار وایي یا دویم مولوي صاحب دیو په خپل خبرو کې بار بار دا خبره کوي چې ګوره امامان څه معنا؟ امام ابو حنیفه رحمه الله، امام شافعي دا د امت لوی خلکو دیو کله هغې ته د شیعګانو نسبت کوي کله ورته د من دون الله نسبت کوي کله ورته د الله مقابل نسبت کوي. زمونږ دا ټول رونه ولاړ دي په دې کې پولیس رونه هم ولاړ دي که نه دا پولیس رونه دي یا نور دا حنفي المسلک به آیا امام ابو حنیفه رحمه الله د الله د هغې ذم بیان کړی ده چې من دون الله کې هغې ته اشاره ده. دویمه خبره دا ده دویم خبرې ته غوږ کېده از آخرنی خبره کوم تاسو جواب راک وکړئ. دا دویمه خبره دا ده مولوي صاحب په خپل خبرو کې بار بار دا خبره وکړل چې دا شرپسند خلک دي دا مونږ ته د شر او د فساد نسبت کوي. زمونږ د اهل حدیثو منهج هم دا دی چې مونږ د خپل د اصول ماتحت د خپل حکومت او د خپل عمراو سره ولاړ خلک یو. د حکومت خلاف په درنو کې څوک شامل دي په مظاهراتو کې څوک شامل دي او د دیو د منبر نه 24 غنټې د حکومت خلاف خبرې چا کولې شرپسند اصل هم دا دي د قتل خلکو د قتل او د کفر منسوبي اصل هم دیو جوړول. لهذا اهل حدیث پرامن خلک دي. دویم دیو ته مونږ ویلو تاسو قرآن د الله کلام منئ که نه منئ؟ دیو ته مونږ ویلو دا قرآن د الله کلام دی که نه دی؟ دیو ویل دی یو ثبوت یې رانه وړو ځکه سند خو یې رانه وړو که نه ځکه خبرې ته غوږ کېده یو سند یې پیش نه که ځکه د ثبوت دپاره طریقه دا ده یا به په تا نازل شوي لکه څنګه چې دوی ویله په ما نازل شوی دی یا به دی د رسول الله په زمانه کې د صحابي هم نه دی یا به د ملایکو وروسته ویلي چې دا د الله کلام دی. یو طریقه د ثبوتو سره نشته دی ولې د یو قرآن او د حدیث سره تعلق نه دی او د چیلنج سره وایم چیلنج سره مناظره په دې ځای ختمو که دې حاجي صاحب یو رکو تلاوت د دې قرآن وکړو زه مناظره په دې ځای ختمو صحیح ده ته به یو رکو تلاوت کې نه شي کولی ورکوله یو رکو تلاوت مناظره ختمه ترجمه یو رکو آیت
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين محترم قورا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين مع بعض ورقة دمارة جوابونه برسول کی ورقة ايه خبر ايه دا ايه ما تلك الحمد لله ايه دا لك موليس تاس دا بس خبر بس ايه الو زما خبر اوري دي سوايب چې کوم دي الو خاموش تاس اجي تاس خاموش شي دي سوايب چې کوم دي نو د نبی علیہ السلام احادیث ته انداد وی شرکای وی د نبی علیہ السلام احادیث د رب العالمین صفت ته دا وحیدا کلا وحاشا ولا یعذ بالله د الله صفت مخلوق وی بل لاره ورګه اتبعوا ما انزل الیکم صایبا دا ما موصوله ده په دې کې تعمیم ده ما انزل قرآن تم شاملېږي او حدیث تم شاملېږي بل صایبا دې آیت ته وکړه واقیموا الصلاة واتوا الزکاة واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون تاسو لک دې ته متوجه شئ ګوره الله فرمایي مس قایم کوي زکات ورکوي بیا وایي د رسول خبره ومنئ دلته داسې ولې نه دي ویلي چې واطیعوا الله وجه د هغې دا ده چې د مانځه تفصیلاتو د زکات تفصیلاتو دا په بخاري کې دي دا په مسلم کې دي دا په ابو داود کې دي زما ټول منکرین حدیث ته چیلنج دی زما ټول ملحدین ته چیلنج دی چې ګوره اقامت الصلاة و ایتاء الزکات الله ذکر کړی دی او په دې مقام کې الله اطاعت الرسول ذکر کړی دی نو دین دا خبره معلومه شوه چې مونځ او دارنګې زکات دا به تو الله په دې باندې عمل کولی شي چې کله تو احادیث منې هر کله چې تو احادیث نه منې بالماذا به ګرځې مونځ به نه کوې او ده به پروت مانځه ته به نه پاسېږې د زکات هم منکرې د حج نه منکرې د عمرې نه به چې کوم دی منکرې نکاح په کومه طریقه باندې تړې دا ټولې خبرې دا د نبي علیه السلام په حدیثو کې مفصلا بیان شوي دي قرآن کریم کې قواعد کلیه ذکر کېږي او حدیث د هغې تفسیر دی لکه څنګه چې قرآن کریم ما انزله دی احادیث هم دا ما انزله دی لکه څنګه چې قرآن کریم وحی ده نو قرآن کریم هم وحی ده لکه څنګه چې قرآن کریم د الله نید نه دی نو احادیث د نبی علیه السلام هم د الله تعالی نید چې کوم دی نه دی څوک چې د نبی علیه السلام احادیثو ته د الله تعالی نید وایي دا د رب العالمین صفت ته چې کوم دی مخلوق وایي او دته ما بېشمار آیتونه پیش کړه چې ګوره قرآن کریم و په دې به تو عمل کولی شي چې کله ته د نبی علیه السلام په حدیثو باندې عمل وکړې دا حدیث ګورې انداز نه دي دا حدیث چې کوم دی وحی ده او وحی د الله تعالی چې کوم دی صفت دی د الله نه ویرېږه توبه چې کوم دی وباسته 2 رکعاته وکړه او اودس وکړه او غسل د باندې مستحب دی غسل وکړو الله ته وجړه او ویرېږه د رب العالمین نه چې دا زه کوم بکواستا چې کوم دی غږومه چې حدیثو ته انداز ویمه دا بخاري او دا مسلم چې کوم دی دا وحی ده لکه څنګه چې قرآن کریم چې کوم دی دا وحی ده دې جوابونه راکړه مړی خاجی شیخ صاحب محترم وکیل شیخ صاحب سید جی دوانو شیخ صاحب محترم متوجه شئ تاسو توجه شئ صحیح شو جی سید جی بالکل جی سید نو خبر دې دوانه کوي ګا خاجی خان سید هغه خبرو کړه موږ جواب وکړو بیا ان شاء الله درکو خیر دی هغه ګوره خبرو کړه موږ جواب وکړو ان شاء الله بیا کس درکو کنه ان شاء الله زموږ د طرف هیڅ خبر ان شاء الله زموږ د طرف خیر احساس در روان دي شیخ صاحب محترم ویلې چې مونږ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت او دغه فرمانبرداري دغه تابعداري به موږ ټول باندې فرض ده مونږ به چې مونږ کوو مونږ به چې زکات ورکوو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه به کوو داسې ویلې شیخ صاحب محترم ستاسو په کتابونو کې د زکات باب تړلی شوی دی چې د اوښانو کې دومره زکات دی په چیلو کې دومره دی په غواګانو کې دومره دی په کجورو کې دومره په پلاني کې دومره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته دا خبرې کړې دي مونږ ته وښایه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټوله زندګۍ کې 30 کالو کې هغه یو پېره زکات ورکړې وي بس رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله
په خپله یو ځل هغه زکات ورکړی وي او هغه ویلي وي چې زما په طریقه داسې زکات ورکوي. رسول الله وسلم فرمایي چې داسې زکات ورکوئ. حجی جزاک الله خیر. ابو سلام بس ریاض الله صاحب مخاطب شه. جوابونه ریاض الله صاحب جوابونه غواړي. ریاض الله صاحب غواړي. الله رب ګوره زه دته دا خبره کوم ریاض الله صاحب ته چې کته په قرآن نه پوهېږي دلته به ته اعلان وکړي چې ما د کوم استادانو نه دا قرآن ویلی دی دا ما غلط ویلی دی ما نه دی زده کړی ته ما ته وښیه بیا به راشي ما سره به داخله والې زه الحمدلله انلاین کلاسونه کوم زه به تا ته بیا قرآن وښیم انشاءالله. ټیک ده ته نه یې پوه شوې خو موږ تاسو ته ګوره ته اوسه پورې خپلې هغه موضوع ته لا نه راغلی تا ته پکې ښکاري نه چې یاره دا پکې نشته دا پکې نشته تا ته دا چا نه دي ښودلي پوه شوې تا ته دا چا نه دي ښودلي. الله رب العالمین قرآن کې فرمایي الف لام را سورة یوسف تلك آیات الكتاب المبین شسب دا والا بس انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. دې کې ما ته بل یو لفظ وښیه چې الله تعالی بل یو کتاب نازل کړی. قرآن کې الله رب العالمین بار دا خبر کوي چې ما یو کتاب چې راځي واحد راځي. الله فرمایي ایتونی بکتاب من قبل هذا نور کتابونه ډول شته نه ما درته وویلې. الله رب العالمین فرمایي تاسو ته ما 2-3 آیتونه تاسو د هغې اوسه پورې جواب نه دی کړی. د فتوی په باره کې مې درته ویل الله وایي زه فتوا ورکوم یستفتونک الله وایي زه فتوا ورکوم قل الله یفتیکم فی الکلالة قل الله یفتیکم. فتوا صرف د الله رب العالمین کار دی. انسان اډوله فتوا ورکولی نشي. تاسو فتوا غواړئ الله وایي زه فتوا ورکوم. فتوا ورکول د الله رب العالمین کار دی. زه وایم تاسو ته قرآن چا ښودلی نه دی تاسو په قرآن باندې پوه نه یئ. الله فرمایي وان منهم لفریقا د دې په باره کې الله فرمایي د چا په باره کې د دې خلکو په باره کې لفریقا یلوون السنتهم بالکتاب دا دوی چې دا خولې مخکې رستو کوي دا کتاب قایله دا الله دې په باره کې الله فرمایي یلوون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب. د دې لپاره چې دا عوام غریبانان شیخ ریاض الله صاحب چې دا عوام غریبانان په دوکه کې لتحسبوه من الکتاب چې دا غریبانان عوام دوکه شي چې یاره واقعي دا د الله خبره ده د الله د کتاب خبره ده. لیکن الله اعلان واورئ د الله اعلان ای عوامو د قرآن نه د الله اعلان واورئ. الله فرمایي دی وایي که نه ویقولون هو من عند الله او الله وایي وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. دی په الله باندې دروغ وایي دا دروغجن دي. دی خو وایي په بخاري کې روایت دی چې ابراهیم علیه السلام په 3 موقعو باندې دروغ ویلی دی. دی دا خبره کوي لګیا دی لیکن الله وایي دا دروغجن دي دا دروغجن دی. الله وایي ابراهیم علیه السلام په باره کې الله فرمایي انه کان صدیقا نبیا. ابراهیم علیه السلام په باره کې الله رب العالمین ګواهي کړې ده لیکن د بخاري وایي د بخاري زمونږ وایو چې دا قول رسول نه دی. دا تاسو بخاري پسې دا بخاریان دي څوک دا خو د ایران او د دې د مجوسو د دې خلکو د دې پیداوار دی. د دې خلکو پسې تاسو رواني دا ټول امت تاسو په دې خلکو پسې کړی دی ټول امت دې پسې کړی دی. دی تاسو په دې روایتونو کې دا راځي تاسو په دې روایتونو کې دا ویلي دي چې یاره دا قرآن نیم کړی دی دا صورتونه په قرآن کې نشته دا په قرآن کې نشته. مونږ تاسو سره په دې خبرو باندې ډوله خبرې فی الحال کوو نه کنې مونږ سره دومره دلایل الحمدلله پراته دي دومره دلایل چې تاسو به پشمار باندې ستړي شئ خو تاسو اول نص ثابت کړئ چې آیا دا شپږ کتابونه د الله د طرف نه نازل کرده حجت د رسول الله اقوال دي که نه دي. مولوی صاحب سره ته حیرانی کې تاسو یو آیات تاسو کوم ان شاء الله ته په قرآن پوهیږئ خو اول د جوابونه کوم. انزال لفظ د حدیث لپاره مې استعمال شوی دی. سورة البقره 4 نمبر آیت ته نه ویلې والذین یؤمنون بما انزل الیک بما انزل ما موصول له قرآن تم شاملیږي حدیث ته هم شاملیږي. لکه څنګه چې قرآن کریم د بری نه راغلی دی ما انزل دی نو حدیث هم دا ما انزل دی. د دې وجه نه دې مقام کې الله څه ووی بما انزل الیک لفظ د ما ذکر شو قرآن ذکر نه شو. دلیل په دې خبره باندې چې حدیث هم د بری نه راغلی دی لکه څنګه چې قرآن کریم د بری نه راغلی دی. بل مولوی صاحب ناشنا خبره دا ده ویبسته ورګه خبر ته غوږ کېره د رب العالمین د طرف نه راغلی الله بره نه دی ورګه خبره بله ناشنا خبره دا ده مولوی صاحب وایي ویستبتونک صیغه واحد ده
یستبتونه صيغه واحد ده وای صيغه متکلم وای الله وجه ز پتو ورکوما یستبتونه کا دوی طلب د پتوې کیستانه دوی طلب د پتوې کیستانه او بل مړي سبا ته د قران کریم پوهیږم دا د سورۃ نور یو آیات ته تراشه او دا آیات چې کوم دی تر دې معنی مونږ ته وکړه وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء د دې آیات معنی ته ذکر کړه ته نور تا مناظره ګټلې ده د 43 نمبر آیات د سورۃ النور 43 نمبر آیات د سورۃ النور تر دې صحیح معنی وکړه ته ماته چې په قران کریم نه پوهیږي قرآن کریم سره ته پوهیږي نه نادرم صحیح نشي ویل الله باندې صيغه د متکلم نه پیژني او صيغه د غایب نه پیژني او صيغه د مخاطب چې کوم نه پیژني اسی من لالا می مخې تناسب او چې ته مولا را ولا خوش لالا لام ز الله لام ز الله لا خوش کنه شپدیات مانو وکا زما ټایم شته جی ها زما ټایم شته جی ټولو مسلمانان ولاړ دي او زموږ د ټولو مسلمانانو دا عقیده ده چې دا قرآن د الله کلام دی او حق دی او حجت دی او ورسره د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې هغه حق دي د دنه علاوه بل هیڅ حق نه دی د الله کلام خو دلته قرآن دی او د رسول الله خبرې هغه په احادیثو کې دي او دا خبر الله کړی ده وما آتاکم الرسول فخذوه څه چې د رسول درکې هغه والی او د څه نه چې منع کوي هغه نه منع شي موږ له رسول سره کړي دي په خپل ژوند کې موږ له د نکاح مسله را کړې ده د حج را کړی دی د منځ را کړی دی او کبیل فرض دیو خبره ته وکړي دیو خو چې هر څه قرآن کې دي که نه دیو چې کوم نکاحونه تړلي دي دا موږ ته په قرآن کې وښایي په کومه طریقه دي تړلي دي یو بل ته دا خبر وکړله چې په بخاري کې دروغ دي دا وکړي ده زما نمبر دی بل ته دا خبر وکړله چې په بخاري کې دروغ دي زما د دنه یو سوال دی چې ګوره الله سبحانه وتعالی سوره انبیاء کې فرمایي چې ابراهیم علیه السلام راغی فجعلهم جدادا دا ټول بوتان مات کړل بیا چې راغی نو خلکو ته تپوس وکړو انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم تا دا ټول بوتان مات کړل ابراهیم علیه السلام ورته قال بل فعله کبیرهم دا د دوی مشر کړی دی چا کړی دی مشر کار ابراهیم علیه السلام په خپله کړی او نسبت یې د دې بوتانو مشر ته وکړو آیا دا دروغ قرآن ویلی دي تاسو قرآن د دروغ نسبت کولی شئ مات کړ ټول بوتان ابراهیم علیه السلام او ابراهیم علیه السلام د ماتوالي نسبت بوتانو ته وکړو نو تاسو څه وایئ چې قرآن دروغ ویلی دي تاسو چې د دې نه کم جواب کوئ هغه جواب موږ د بخاري نه کوو نو څنګه چې ستا دا خبره په بخاري دروغ ده دقه رنګې خبره دي په احادیثو باندې دروغ ده بله خبره واوره مولوي صاحب دویمه خبره واورئ دیو دا قانون چې کوي زمونږ د سکیورټي ملګري ولاړ دي دیو دا قانون چې کوي د دیو څه مطلب دی قانون مقصد دا دی چې زمونږ په ذهن کې چې کوم څه دی هغه به چلو چېرې دا وردی والا دی دا پلانې دی دا کافر دی دا زمونږ په ذهن کې دیو دې ته قانون وایي دیو قانون قرآن او حدیث ته نه وایي ځکه ګوره دیو وځي د قرآن خبره کوي که احادیث چې نه ته به هر چا ته بیا کافر وې بیا به هر هغه سړي ته چې ستا د ذهن خلاف وي هغې ته به کافر وې او دقه د دیو د قانون نه مراد ده دویمه خبره موږ زما اخیرانۍ خبره کوم چیلنج دی الله رب العالمین موږ تاسو مخکې ویله وما ترکتم من لینة د لینه څه معنا ده اوسه پورې تاسو ونه کړله او دا مجلس به ختم شي او دوباره به بیا کېدی چې تاسو راشي او مړه به هم شئ د دې جواب تاسو نشئ کولی دویم اذ اسر النبي الى بعض ازواجه حدیثه پټه کومه خبره وه دیو اوسه پورې وکړله ونه کړله دویم دیو جنازې کړي دي دا جنازه چې دیو کوله په قرآن کې شته نشته دی چې نشته دی د قرآن خلاف کار یې کړی دی او د قرآن خلاف ته خو دیو کفر وایي اوس کافران دي که مسلمانان دي اوس کافران دي دویم دا ټول مسلمانان ولاړ دي دی مولوي صاحب ویلي دا قرآن په ما نازل شوی دی آیا دا د ختم نبوت خلاف دی که نه دی الله ما په رسول نازل کړی دی او دا مولوي صاحب بل چیلنج باندې مې ورته ویل قرآن د الله کلام ثابت که اوسه پورې ثابت نه کو اخرنی چیلنج مې ورله څه ورکړی اخرنی چیلنج یو رکو تلاوت وکړه دا یې ونه کړه تلاوت نشي کولی او دلته راځي امام بخاري داسې دی او امام ترمذي داسې دی دا د یو د ذهن خلاف ده دا د قرآن او د حدیث اصل منکرین دویم اخرنۍ خبره موږ دیو ته وویله چې حدیث نه منې بیا به د قرآن نه انکار کې څونه صورتونه ورته موږ وښول ګوره ته خو د مونځ کیفیت نه منې که نه چې نه منې دې ته خو قرآن کې اشاره شوې ده واقیم الصلات بله تاسو بله ناشنا خبر کوم دا خلک مونځ نه کوي دا خلک مونځ نه کوي ولې دیو وایي د صلات د نظام مراد دی د صلات د مونځ نه دی مراد
نو لهذا دا زمونږ سوالات په دیو باندې پاتې شول او الی یوم القیامه. او بله خبره درته کوم، اخرنۍ خبره، دا زمونږ وروڼه ولاړ دي، مباحله کوو، مباحله کوو، مباحله غوږ کېږدئ. یو منټ سر جي، مولوي صاحب یو منټ خبره کوو. زه به